سلامونه احترامات قدرمندو هیوادوالو، الله دې وکړي ټول روغ او جوړ او خوشحاله اوسئ. زه غواړم یو څو لنډې خبرې وکړم د ذبیح الله جاهل د طالبانو کوم ویان چې د یغ جاهل څرګندونو په اساس یو څو په جواب کې یو څو خبرې وکړم چې نن کوم لیک طالبانو خپور کړی دی ذبیح الله جاهل لخوا. قدرمندو هیوادوالو، هر افغان سوله غواړي، هر افغان د جنگ نه ستړی شوی دی. دلته چې ولسمشر غني لویه جرګه راوبلله، مشورتي لویه جرګه چې د ټول افغانستان 34 ولایتو وګړو ګډون کړی و، مشرانو استازو، نو دوی په دې لویه جرګه کې په لویه جرګه تالار کې د مشرانو فیصله وکړله چې باید دواړه اړخه باید اوربند اعلان وشي. هم د افغانستان دولت ته ویلي، هم طالبانو ته ویلي چې باید اوربند اعلان شي. خو د افغانستان دولت طالبانو ته وړاندیز وړاندې کړو چې باید په دې روژې مبارکه میاشت کې اوربند اعلان شي. نو خبره دا دی چې ذبیح الله جاهل یو شی هم نه مني. د موږ او تاسو د افغانستان لویه جرګه چې د احمدشاه بابا د وخت نه په افغانستان کې جوړیږي او کیږي، لویه جرګه چې ټول افغانان ورته احترام لري، نو موږ او تاسو لویه جرګه هم ذبیح الله مجاهل نه مني، جاهل یعنی نمایشي نوم یې ورکړو چې دا لویه جرګه هم نمایشي وه. د دوی لویه جرګې نه وړاندې په افغانستان کې علماو دې جنگ ته فتنه وویلې، وایي دا د کفر د اسلام جنگ نه دی بلکې دا پردی جنگ دی، باید طالبان سوله وکړي. نو د افغانستان دیني علماو ته هم د امریکا نوکرانو لقب ورکړلو. بیا د هلمند نه د سولې کاروان را روان شولو چې په پښو باندې تر کابله پورې راغلل، پښې تڼاکې شولې، په ټوله لاره باندې دوی چیغه ویلې موږ سوله غواړو، امن غواړو. تر ارکه پورې دوی راورسېدل په پښو باندې د هلمند نه تر کابله پورې. نو ارکې جلد مآب ولسمشر غني ته وړاندیز وکړلو چې موږ سره وګوره. چې کله ولسمشر غني دوی سره مخامخ کېنستلو، نو ولسمشر غني څخه د سولې کاروان غړو خواهش وکړلو، وایي موږ تا نه سوال کوو ولسمشره، که ته خپلواکه وې نو ته یو کال اوس په دې ساعت کې نه به امریکا ته ټلیفون کوي، نه به بل ته، نه به چا مشوره غواړي، یو کال اوربند اعلان وکړه په همدې دقیقه باندې. نو په جواب کې ولسمشر غني سولې کاروان ته ویلي تاسو د دې شاهدان یې. د ارک پیج نه لایف راغلی و، هغه ویډیو خپاره کړله. نو ولسمشر غني ځای په ځای دوی ته جواب ورکړلو چې زه ما طرفه اوربند اعلان دی، که شیخ هیبت الله ما سره په ډاګه کې کینی په ډاګه کې ور سره کینم، که په هر کې را سره کینی، که په هر ځای کې را سره کینی، تنا په تنا هم ور سره کینم، غواړم چې سوله ور سره وکم. نو هغه سولې کاروان ته هم د ذبیح الله مجاهل، ذبیح الله جاهل، همدغسې د ده ملګرو وویلې چې دا هم نمایشي دی او د امریکا دی او پلانی دی او دسمانی دی. د سولې کاروان ته هم د امریکا ګوډاګیانو ویلي. بیا د مکې علما کرامو، د مکې ملا دې جنگ ته ناروا وویلې، ویل چې دا جنگ د کفر د اسلام جنگ نه دی بلکې دا وحشت دی، دا باید دې ته باید پای ټکی کېښودل شي، دا جهاد نه دی. نو طالبانو مقابل لوري ته د مکې علماو ته هم، مکې علما ته هم د ټرمپ بچی ویلي، وایي دا هم د ټرمپ بچی دی. بیا د انډونیزیا علما کرامو هغو هم دا فیصله وکړله، ویلي چې د افغانستان جګړه دا جهاد نه دی، دا فتنه ده. انډونیزیا علماو ته هم سپکاوی وکړو. نو اوس راځو دې خبرې ته چې طالبانو ویان د ذبیح الله جاهل ویلي دي چې موږ به په بریدونو کې ولسي وګړو سره زیات فکر کوو او موږ به دا ډېر احتیاط وکړو ولسي وګړو سره. نو ذبیح الله جاهله تر ټولو زیات دی بې ګناه ولسي وګړي شهیدان کړي دي.
که انتحاري حملې تاسو کړي دي هم ولسي وګړي تر ټولو زیات شهیدان شوي دي. او بل که د مونږ د افغانستان سرتیري هم شهیدان شي مونږ ډېر زیات ورباندې خفه کیږو. دا هم د ولس بچان دي، د دې خاورې بچان دي. که ته جاهل ذبیح الله مجاهل یا طالبان هم ووژل شي هغو باندې هم مونږ خفه کیږو مونږ ولسونه. خو مونږ په دې باندې پوهیږو چې ته او طالبان د کومې خبرې چې تاسو نن کړي دي چې ویلي مو دي چې په روژې میاشته کې تر ټولو ډېر ثواب لري جهاد، باید مونږ اوربند ونکو او د افغانستان لویه جرګې ته هم تاسو نمایشي نوم ورکړلو. مونږ پوهیږو دا خبرې تاسو نه کوئ، دا خبرې د امریکا دي، دا خبرې د پنجاب دي. ته نه غږېږې، دا پنجاب او امریکا غږېږي. خو زه به فقط دومره ووایم ذبیح الله جاهله، تا ته به فقط دومره ووایم چې نالت شه در باندې، نالت دې وي په تا غوندې افغان باندې، نالت دې وي په تا رقم پښتون باندې. خو انشاءالله تعالی نور هم وطن پیدا کیږي. مونږ اوس هم تاسو نه ډېر زیات نفرت لرو، خو ورو ورو به انشاءالله ولس ته د تاسو اصلي څیره معرفي شي چې تاسو د امریکا خلک یې، تاسو د اسلام دشمنان یې، تاسو د ولس دشمنان یې، تاسو د افغانستان خاورې دشمنان یې، تاسو هم د خدای دشمنان یې، هم د رسول دشمنان یې. دا هیڅ جهاد نه ده، دا په هیڅ قرآن او حدیث کې نشته ده چې ته یو مسلمان ووژنه. هیڅ کله حتی د کافر وژل هم د مونږ اسلام مبارک دین کې نه دی راغلی. خو تاسې نه علم پرېږدئ، نه سړک پرېږدئ، نه پلچک پرېږدئ، نه سرتیری پرېږدئ، نه انجینر پرېږدئ، نه ښځه پرېږدئ، نه ماشوم پرېږدئ. قتل عام مو شروع کړی دی. تاسو د خدای او د رسول دښمنان یې، اسلام مو بدنام کړی دی. نالت دې وي په تاسو باندې، نالت وایو در باندې، تف نالت دې وي په تاسو باندې. افغانستان دولت خو تاسو ته وړاندیز وکړلو، اما د سولې د لویې جرګې وړاندیز یې ومنلو، سمدستي تاسو ته وړاندیز وکړلو چې مونږ طرفه وربند ورته اعلان دی او مونږ به طالبانو بندیان هم خوښېږو. پرون ولسمشر په خپلو خبرو کې ویلي. خو تاسو جاهلان یې. طالبانو د ویان چې کوم دی ذبیح الله جاهل، رښتیا سه چې ته جاهل یې، رښتیا سه چې ته پنجابي او د امریکایي بچی یې. نالت شه په تاسو باندې، نالت دې په تاسو تګلارې باندې وي. یوه هیله درنه کوم طالبانو د امریکا ګوډاګیانو چې د اسلامي امارت مه ورسره دی، د اسلام نوم ورنه لرې کوي. پنجاب امارت، د امریکا امارت، دا فقط ورسره ولیکئ. بې غیرتو.